د عشقي ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مو ومنئ. د عشقي ناول وروستۍ برخې ته مو زه حکیمي هرکلی کوم. دا هم تاسو او دا هم د ناول وروستۍ برخه. امید لرم چې تر پایه راسره واورئ. د وصال تر سترګو بې اختیاره اوښکې روانې وې او ډېر یې وژړل. او بیا د رخسار د عملیاتو اتاق ته ورغی. رخسار هم تازه په اوښ راغلې وه. وصال د هغې په سترګو کې سترګې ښخې کړې او بیا دواړو ټینګ په غېږ کې سره ونیول او ډېر یې وژړل. وصال رخسار ته وویل: رخسار، ډاکټران وایي چې ته زما څخه ځې، خو ته د دوی خبره مه منه. زه نه پرېږدم چې ته زما څخه جلا شې. زه به خپل ځان هم ستا لپاره خرڅ کړم، خو نه پرېږدم چې په تا څه وشي. رخسار چې تر سترګو یې اوښکې بهېدلې ویې ویل: وصاله، هغوی چې څه وایي رښتیا دي. زما د ناروغۍ درملنه ناممکنه ده. وصال وویل: رخسار، ته هم داسې وایې. رخسار وویل: وصاله، دا د الله کړه دي او دا حقیقت دی، پټېدای نه شي. د تقدیر څخه تېښته نشته. همدا زما تقدیر کې لیکل شوي وو. بل دا چې زما دعا خدای قبوله کړه. وصال حیران شو او بیا یې ویل: کومه دعا؟ رخسار وویل: وصال، ستا په یاد دی چې تا ټکر کړی و. په هغه ورځ ما الله ته دا دعا کړې وه چې خدای دې زما مرګ ستا د مرګ څخه مخکې کړي، ځکه چې زه ستا پر بدن یو کوچنی زخم لا نشم لیدلی. وصال رخسار ته ډېر بد وکتل او بیا یې هغې ته وویل: آیا نو زه به ستا مرګ وزغملی شم؟ رخسار وژړل او بیا یې ویل: وصاله، ته زما سره وعده وکړه چې زما تر مرګ وروسته به ته هېڅ غم نه کوې، که نه زما روح به بیا نارامه وي. وصال او رخسار ډېر سره وژړل او بیا وصال ویل: رخسار، زه دا وعده نشم کولی در سره، ځکه ته زما سایه او بې ساه ژوند کله امکان لري. رخسار ویل: وصاله، پوهېږې ما ستا څخه ولې طلاق غوښت؟ د همدې لپاره چې ته د یوې بلې نجلۍ سره واده وکړې، نو زه به دې هېره شم. وصال حیران شو او بیا یې ویل: رخسار، زه ستا وم، ستا یم او تر مرګه به ستا یم. په الله قسم دی، ستا ځای به هېڅکله چاته ور نه کړم. رخسار وویل: لیونی کېږم وصاله، ته دې خپل ژوند شروع کړه. زه په دې ډېره خوشحاله کېږم چې تا خوشحاله ووینم. وصال وویل: رخسار، ته زما خوشحالي یې، ته زما هر څه یې. زه به هېچا ته دا اجازه ور نه کړم چې زما و ژوند ته دې راشي. موږ په همدې اونۍ کې واده هم کوو. رخسار ډېر وژړل او بیا یې ډاکټر ته وویل: ډاکټر صاحب، زه څومره وخت لرم؟ زما د خاوند سره د اوسېدو آیا یوه میاشت موږ سره اوسېدلی شو؟ ډاکټر سر لاندې وځړاوه او څه یې ونه ویل. رخسار پوه شو چې دومره وخت نه لرم. بیا یې وویل: ډاکټر صاحب، آیا پر لاسو مو د واده د نکریزو تر پاکېدو پورې وخت لرم؟ ډاکټر بیا څه ونه ویل او بیا رخسار وویل: زه څومره وخت لرم ډاکټر صاحب؟ ډاکټر وویل: یوه اونۍ. وصال او رخسار ډېر حیران شول او بیا وصال پر زنګنو سو او چیغې یې کړې او سر یې د ځمکې سره واهه. ټول ډاکټران او د رخسار پلار راغلل او وصال ته یې ویل: وصاله، ستاسو دا چیغې او ژړاوې مریض نور هم تاواني کوي او هغې ته زیات زیان رسیږي. وصال آرام شو. د رخسار تر سترګو هم بې اختیاره د ملغلرو په څېر اوښکې پر مخ بهېدلې. وصال او کورنۍ یې د واده تیاري شروع کړه او په 2 ورځو کې د واده تیاری ونیو او 3مه ورځ وروسته د رخسار او وصال واده وشو. وصال رخسار ته زیاته مینه ورکړه او د هغې څخه یې د هغې مرګ هېر کړ. کله چې 5مه ورځ خلاصه شوه، نو سهار چې کله وصال راکښېنوست، نو ګوري چې رخسار په بستر کې نشته. نو ډېر حیران شو. ژر یې په نورو اطاقو کې وکتل، خو هالته رخسار نه وه. کله چې په سالن کې وکتل، نو ویې لیدل چې رخسار په لمانځه وه او دعاوې یې کولې. وصال مسکی شو او ورناره یې کړه: رخسار، خاوند دې هېر نه کوي، هغه ته هم دعا وکړه. رخسار هم د دې غږ په اورېدو مسکی شو او الله ته یې په دعا کې وویل: یا الله، زما خاوند تل خوشحاله لرې، ته د هغه هر مشکل ور حل کړې، ته تل د ژوند په ټولو چارو کې د هغه سره کومک وکړې او زما وروسته چې پر هغه کوم غم راځي، ته هغه د ده څخه لرې کړې. یا الله، ته یې د هر غمه وساتې. آمین.
وصال غوښتل چې رخسار ته جوس ورکړي. کله چې جوس ور جوړ کړ نو د هغې په طرف روان شو چې ور یې کړي، خو کله چې رخسار ته ورسېد نو ویل چې رخسار د لمانځه پر ځای چپه شوې ده. وصال ژر ور وځغستل او هغه یې راپورته کړه، خو هغه په اوښ کې نه وه. کله چې روغتون ته ورسول نو هلته یې بستر کړه. د وصال او د رخسار د کورنیو غړي هم راورسېدل. ټول ورته انتظار و. د وصال تر سترګو دوامداره اوښکې بهېدلې. څو شېبې وروسته ډاکټران راوتل او ویل د رخسار حالت ډېر خراب دی، تاسو کولی شو چې د هغې سره ووینئ. ټول ورغلل. ویې لیدل چې د رخسار حالت ډېر خراب و. د اکسیجن ماسک یې په خوله و. د وصال پلار په ژړا کې رخسار ته وویل نګورې زه ستا څخه ډېر خوابده یم. دا څنګه نګور مې ده، خو سر د بانډار ولا نه کې زه ستا څخه ډېر خوابده یم. بیا د وصال ورونو د رخسار سره خبرې وکړې. څو شېبې وروسته د رخسار پلار رخسار پر تندي مچ کړه او ټولو ته یې ویل وبخئ، هیله ده چې څو شېبې رخسار او خاوند یې سره پرېږدئ. ټول د باندې ووتل. وصال د رخسار څنګ ته کښېناست، د هغې لاس یې په لاس کې ونیو او ډېر یې وژړل. رخسار د هغه لاس وښوراوه او خپل ځان ته یې متوجه کړ او بیا یې اکسیجن ماسک له خولې لرې کړ او په کراري ویل وصاله ته خو اوس لا خپله واده ماتوې. زه په تا باور نه لرم. ما تا ته نه ویل چې ته به زما څخه وروسته هېڅ پریشاني نه کوې. که تا داسې وکړو نو زما روح به ډېره بې ارامه وي. زما سره واده وکړه چې ته به هېڅ غم نه کوې او تل به خوشحاله ګرځې. واده را سره وکړه. وصال د رخسار لاس مچ کړ او د هوکړې سر یې وښوراوه او د رخسار اخري سلګۍ وې. نو وصال ته یې ویل وصاله ما خپل غېږ کې ونیسه. وصال رخسار په خپله غېږ کې ونیوله. د وصال او د رخسار کورنۍ د عملیاتو د اتاق مخ ته انتظار و. څو شېبې وروسته وصال د عملیاتو د اتاق څخه راووت او ژړا پکې وچه شوې وه او حواس یې د لاسه ورکړي وو. لاسونه یې پسې مړو پلار او وروڼو یې نارې پرې وهلې وصاله. خو وصال هېڅ نه ویل. ټول د عملیاتو اتاق ته ور دننه شول. نو ویې لیدل چې رخسار خپل روح حق ته سپارلې وه.